هغه وایي زما شیخ امام ابو عبدالله الحاکم د په دې مخ باندې دانې راختلې وي او دغه دانو خطرناک صورت اختیار کله کوس شي معمولی غوندې زخم یو یرکین سره وته ولګېد وي خطرناک صورت اختیار کو ډیر ټیم په تیر شو تقریبا یو کال او نه خکېدلی کچرته ستا په مخ د خطرناکو نه خطرناکې دانې یا نور داسې خطرناک بیماری او علاجونه دې ډیر کړي او ښه شوی نه یي نو دا 15 منټه بیان دی لازمي ورکه دی بیا ګوره چې ستا دانې د مخ ښه کېږي او که نه ښه کېږي نو راځي چې دا ووایو بلکې په دې باندې مرضونه هم د پکې مرضونه مونږ غټ مصیبت کې دا دی ښه مرضونو کې هم مبتلا یو دې دپاره هم غټ علاج چې کوم دی هغه انفاق د صدقه کول دي امام بهقي شعب الایمان کې خپل استاذ خپل شیخ امام حاکم صاحب المستدرک محدث تاسو پیژنئ دغه واقع ذکر کړی دا او واقعا کې کو کمزوري نشته امام بهقي برای راست واقع بیانې خاطر خپل شیخ به واقع بیانې شعب الایمان د بهقي کې هغه وایي زما شیخ امام ابو عبدالله الحاکم د په دې مخ باندې دانې راختلې وي او دغه دانو خطرناک صورت اختیار کله کوس شي معمولی غوندې زخم یو یرکین سره وته ولګېد وي خطرناک صورت اختیار کو ډیر ټیم په تیر شو تقریبا یو کال او نه خکېدلی ډیر پریشان او چې دا څه مصیبت دی یو کالو شو په مخه باندې زخمونه دي دانې دي خو کېږي نه امام حاکم رحمه الله دغه شیخ و استاذ امام صابونی رحمت الله تعالی علیه کوم چې مشهور محدث او فقیه دی او عقیدة السلف و اصحاب الحدیث دا کتاب مغلی کلی دی مصنف دی دا د امام حاکم به استاذ دی نه چې کوم په نصابور کې د هغې جامع مسجد و په هغې کې به د جمعې د مانځه نه پس د دغه امام صابوني د درس حلقه لګېدله درس به یې کوه د جمعې د مانځه نه وروسته امام حاکم دی خپل استاذ ته درخواست کوي چې ته د خپلو شاګردانو ته درخواست وکړه چې زما دپاره یو اجتماعي دعا وکړي چې زما د دانیا لاخې کې ډېر پریشان یم هغه د درس نه وروسته چونکې دا په درس کې به زنانه به مناستې پردې ناخوا او سړي به مو نو امام صابوني خپلو شاګردانو ته ویل حاکم دپاره دعا وکړئ چې الله یې ښه کړي دانې ډېرې خطرناکې دي بل څه مرض ورته ونه لېږي دعا یې وکړه دعا یې چې وکړه په دې کې سباله یوه زنانه راله په دغه شاګردانو کې او امام صابوني رحمه الله خپل استاذ ته یو چوټۍ ورارته یو خط یې ورارته و خط یې چې ورارته و خط کولاو کو په خط کې لیکلي دي چې پرون کله موږ دعا وکړه نو زه لاړم او ما د شپې م الله نه ډېرې دعاګانې وکړلې چې زمونږ شیخ زمونږ استاذ امام حاکم ابو عبدالله یا الله دته شفا نصیب کا شاګردان خپل استادانو لپاره دعاګانې کوي نو ما دعاګانې وکړې زنانه ما دعاګانې شروع کړې الله نه چې یا الله زما استاذ ښه کړي یا الله زموږ استاذ ښه کړي نو ما خوب ولیده په خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته راغی نو ما ته ویل قل لأبي عبد الله يوسع في الماء على الناس ابو عبد الله ته ویوا چې خلکو باندې اوبه ډېرې وسکا په خلکو اوبه ډېرې وسکا نو چې کله هغه خبره امام حاکم ته بیان کړه چې د ښځې داسې خوب لیدلی امام حاکم د دقه جامع مسجد مخې ته یوه غاټه ټینکۍ جوړه کړه او په هغې ټینکۍ کې به هغه اوبه ورارتلې هغه ټیم کې جمع د کنګل موږ ته اوس واوروي کنګل جمع هغلته راغلي دا کنګل له واوره به یې پکې ورارتله اوبه به یې یخولې نو په خلکو باندې اوبه څکلې چې راځي اوبه څکي اوبه ډېرې کمی وکړه بس خلکو د هغې نه اوبه څکلې څکلې چې کله یوه هفته تېره شوه د امام حاکم دانې سته الله ښې کړې الله روغ رمټ کړ بل چا باندې چې خرچ کې بل چا باندې پیسې لګي بیماری نه هم دی الله ختمي کی خاص تر د غریب سړي د دې زنه چې کومه دعا راوخیږي کنه دا ډیره د اخلاص تړکه دعایي
د چا ضرورت یو تا ضرورت حل کی کنه دا ډیره د اخلاص تړه دعای والله فی عون العبد ما كان العبد فی عون اخیه الله د خپل بنده مدد کوي څو پورې چې دا بنده د نور بندگانو مدد کوي الله وایي زه ستا مدد کوم وي بے پریشانی سره چې الله ستا مدد کوي وړو خو دې 10,000 ته ورسیږي تیل خو دې 500 ته ورسیږي ستا څه غم دی ته خو د الله دوست ته وګوره چې الله ستا څنګه مدد کوي ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون یې زموږ مونږ چل نه دی زده کړی چل زده کوي قرآن مونږ ته چل ښیي ته د الله دوست شه که نه الله څه وایي ته زما دوست شه که نه نه به خپئ نه به غمجن یې هېڅ شی نشته دی ګرځه مزې کوه ښه کولاو تړئ ګرځه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون د الله دوستانو باندې به نه یری نه به دوی غمجني وایي دا د الله وعده ده که نه ده قرآن آیات مرته ویلې ځان مې ویلي که زه غلطي کوم دا مشایخ دلته ناست دي ما ته دي وایي چې دا دې غلط وي دا علاج دی زما ورونو ښه دا قیمتي بیان تاسو واورېدلو نو د ثواب په نیت یې خپلو ملګرو سره لازمي مخکې شیر کړئ السلام علیکم ورحمة الله